نو پتلو کې به مې نه یادوي، د انتظار په تورو شپو کې به مې نه یادوي. او وخت ډیر ظالم دی، د یارانو د خندا بدی کی. وخت ډیر ظالم دی، د یارانو د خندا بدی کی. ګورې د کلي په کوڅو کې به مې نه یادوي. یو زما یاد بل د روزګار غم به ډیر تنګوي. یو زما یاد بل د روزګار غم به ډیر تنګوي. د پردي ښار مسافرو کې به مې نه یادوي. او ډیر ښه شعر دی پکې اجاز صاحب چې ستړی نظر مې اوس د مصر در بازاره نه ځي. ستړی نظر مې اوس د مصر در بازاره نه ځي. هغه د زوړ یوسف کیسو کې به مې نه یادوي. په دې شعرونو باندې ښاغلي عابدعلي عابد له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځو. نزار صاحب یو څه شعر دي. ارشاد. وایي جانان ته ووایې چې دا وارې روجې له راشي. جانان ته ووایې جانان ته ووایې چې دا وارې روجې له راشي، چې اختر بیا زمونږ د خوارو دروازې له راشي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. او ما ورته تش دغه د مینې فلسفه ښودله. ما ورته تش دغه د مینې فلسفه ښودله. لازمي نه ده چې د خامخا نیټې له راشي. ډېر ښه. او بل شعر د نزار صاحب وایي که مخ کفن کې مې لیدل نه غواړي نه دي ویني. که مخ کفن کې مې لیدل نه غواړي نه دي ویني، لکه پردو غوندې د هسې جنازې له راشي. ډېر ښه. او آخري شعر دی وایي زه د منونو خاورو لاندې به اختر کومه، چې هغه ښکلې مې عابده هدیرې له راشي. ډېر ښه. دې لیونۍ په کم هنر مې زړه زرې زرې کو، یار د مړو سترګو په خنجر مې زړه زرې زرې کو. او وایي ربه جومات ته پسې ځم که بتخانې ولټوم. وایي ربه جومات ته پسې ځم که بتخانې ولټوم، چې مسلمانو کو کافر مې زړه زرې زرې کو. ډېر ښه. او لامو د سواد تازه زخمونو له پټۍ کولې. لامو د سواد تازه زخمونو له پټۍ کولې، دلته کې غم د پېښور مې زړه زرې زرې کو. ډېر ښه ډېر ښه. او یاران جوړه جوړه روانو زه یوازې ناستم. واه یاران جوړه جوړه روانو زه یوازې ناستم، د یار د کلي مازدیګر مې زړه زرې زرې کو. او ښه ورته پته ده چې څوک مو د پوښتنې نشته. واه ښه ورته پته ده چې څوک مو د پوښتنې نشته، بیا ولې هغه زورور مې زړه زرې زرې کو. او آخري شعر دی وایي عابده کلي ته مې مخه شوه یاران مې یاد شول. عابده کلي ته مې مخه شوه یاران مې یاد شول، یو مسافرم بل اختر مې زړه زرې زرې کو. ډېر ښه. اوس ډېر